سړی کې د الله پاک جل جلاله نه یره پیدا شوه نو دا کامیاب بنده د دنیا کې هم کامیاب ده او آخرت کې هم کامیاب ده. او سړی کې چې تقوا پیدا شي او تقوا په انسان کې راشي نو دا به د حرام مال نه ځان ساتي، دا به د چا مال ته تعرض نه کوي، دا به پردي مال ته نه ګوري، دا به حرام مال ته نه ګوري، دا پلک مال باندې گزاره کوي خو لیکن حرام او ډیرو ته نه ګوري. او دا مبارک زما استا اسلاف، زما استا اکابر او زما استا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا طریقه اختیار کړی دا چې د پردي مال نه ځان ساتلی ده. او ما تا ته دا حکم بیان کړی دا چې ګوره پردي مال ته ګوره تعرض نه کې، حرام مالو نه خوري، د حرام مال نه ځان وساتي. اگر کورونو زموږ بعضې مسلمانانو زموږ کتابونو لیکلي دي، زموږ د واعظ کتابونه، وایي موږ به کا هر کال به حج له ځو، حج له به ګوره هر کال ځو، خو لیکن د حرام مال کاروبار پروا به نه کوو، 5 واړه وخته مونځ به کوو، روژې به هر وخت نیسو، ثوابي روژې به نیسو او نور نیک اعمال به کوو. خو لیکن چې د سود مسله راغه، د حرام خورۍ مسله راغه، د حرام مال مسله راغه، بے باغی کے پرواہ نہ کہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ پاک جل جلالہ پاک دے او اغا مال قبلوی چا اغا گورے پاک مالوی، اغا نہ قبلوی مگر پاک مال لرا. نو کہ یو سڑیوی عمر لحرام مالون روالی او زکاتون ورکوی، خیراتون کوي، غریبانانو لور کوي، یتیمانانو لور کوي، خو لیکن پاغې کې د حرام مال ګډون وي ګډون، هغه مال نه قبلېږي. ګورئ ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان الله طیب، اللہ پاک جل جلالہ پاک دے او لا يقبل الا طیب، او نه قبلوي مگر هغه مال قبلوي چې هغه ګوره پاک وي، هغې کې حرام مال نه وي، هغې کې د حرامو امیزش نه وي، هغې کې د حرامو ګډون نه وي، هغه د چا نه په سود نه وي راغستی، هغه د یو مسلمان نه په زور نه وي اغستی، هغه د یو مسلمان نه په غلا نه وي اغستی، هغه د یو چا نه په جبر باندې نه وي اغستی، هغه د یو مورث دی هغه د میراث نه وي محرومه کړی. زمونږ کلي کې غرونو دا مسله شته. ګورئ وارث ته نه حصه وغواړي، دا به خو حاجي صاحب وي قدر به کوو، خو لیکن چې خپل وارث راپاسي کاکا او ماما ماله حصه راکا، بیا به وایي ته چا راوستی؟ زه الله جل شانه قرآن کریم کې ذکر کړی یم، زما حصہ اللہ پاک جل جلالہ قرآن کریم کے بیان کری دا، زد اللہ جل شانہ دا فرمان مطابق واڑم. او مسلمان بوی خواہ زانتا بو مسلمان وائی، منزن بو کوي، حجن بو کوي، تحجد گزار بوی، لیکن دا حرام مال مسئلہ چراشی کاکا سود مکو. اب وائی وی دینا مڑا نن سوک صبری دیشی وائی کنا، وائی دنیا کے زمونږ پښتانه دا وایي ښه وایي پاک اوبو پسې چې ګرځې د تندې به مړ شي. دا دروغ خبره ده. ګورې دا دروغ خبره ده. وایي پاک اوبو پسې چې ګرځي د تندې به مړ شي. دا دروغ خبره ده. الحمدلله مونږ چې اودس کوو، مونږ په پاکو اوبو کوو، مونږ چې غسل کوو مونږ په پاکو اوبو کوو، مونږ چې میت لامبو په پاکو اوبو لامبو، میت ته غسل ورکوو د پاکو اوبو باندې ورکوو. که نه څښا د ویڼۍ نه اوبه راخلو پاکی ورکو کنا. دکرنگی ما و تا تا دنیا کے اللہ پاک جل جلالو حلال شیان پیدا کری دی. الحلال بین والحرام بین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الحلال بین، حلال مال خکار دے،
حلال الله پاک جل جلاله ښکارا کړی دي، حرام ښکارا کړی دي. وبینهما مشتبهات، او د دې په منځ کې د حلال او حرام په منځ کې بعضې مشتبه اشیا دي، بعضې داسې دي چې په هغې باندې سړی نه پوهېږي، هغه ته پته نه لګي چې د دې مال له ورشم او که نه دا حرام ده راباندې، آیا د دې نه ځان بچ کم که دا راباندې حرام ده. بعضې مشتبه اشیا وي. زمونږ احادیث مبارکو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم چې پاکان خلق دي، کم چې نیکان خلق دي، کم چې تقوادار خلق دي، هغوی د دې مشتبه مال نه هم ګورې ځان ساتي. او ورونو ګورئ کو قسم ده د حرامو نه مو ځان ونه ساتلو که نه. زمونږ د واس کتابونه لیکي ښه. یو عالم تیر شوی د امام ذهبي رحمه الله، دا یو لوی مورخ دی او یو کتاب لیکلی د کتاب النبلا، او یو واقعه ذکر کړي د علامه ذهبي رحمه الله. و یو مسلمانه ښځه مړه شوې وه، ښځه یو مسلمانه مړه شوې وه، نو هغه بیا چا په خوب کې ولیده، نیکه ښځه وه، یاده وه، خو چا په خوب کې ولیده، ورته ویې څه معامله وشوه، جنت ته لاړې او که جهنم ته لاړې؟ هغه مسلمانه ورته څه وایي؟ وی کله چې زه وفات شوي یم زما د جنت د بنوالي دپاره یو واقعه پیښ شوې ده. وی زه چې کله ژوندی یم ما د یوې ګاونډۍ نه ستن راغستې، د ستن د ګنډلو دپاره، او هغه مې دوباره نه ده ورکړې. د هغې ستنې په بدله کې زه الله پاک جل جلاله د جنت داخلېدلو نه بنده کړی یم. او ما تاسو کو وروره، ما تاسو کو، ما تا وایو چې چاته وایي وروره قبر را روان ده، چې چاته وایي آخرت را روان ده، چاته وایي د الله جل شانه ملاقات را روان ده، د پیغمبر علیه السلام مبارک دیده ملاقات را روان ده. بیا وایي وروره دا ډېرې لرې خبره دي، معاذ الله، وایي دا لرې خبرې دي. وروره زما او ستا خو ایمان ده چې زه ته یو ځل مرو، الله پاک جل جلاله سره به ملاقات کوو، د پیغمبر علیه السلام مبارک دیده ملاقات په قبر کې کیږي. او که ما او تا د الله پاک جل جلاله نه وي منلي، د حرامو نه مو ځان نه وي ساتلی، ما او تا به د الله پاک جل جلاله مخې ته څه وایو؟ ما او تا به د دغې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته څه وایو چې د هغوی په مبارکه خوله باندې ما او تا ته دا بیان شوی ده الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال خو بین دي، ښکاره دي، حرام خو ښکاره دي. ما او تا به بیا قبر کې څه وایو؟ مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته بیان کړی ده چې حلال ښکاره دي، او زه ته بیا قبر کې داسې ویلی شو چې نه یو خبر نه وروره، بیا خو قبر کې دوباره راتلل نشته ښه. دا به کافرانو وي، وی خدای پاکه موږ دوباره واستو چې موږ به بیا د دې نه غیر عمل کوو چې کم مو مخکې کولو. الله پاک جل جلاله ورته فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. آیا عمر مې نو درکړی د نصیحت دپاره چې قرآن پاک دراغلی، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک دراغلی، تا د هغه نه نصیحت نه راغستی، تا د حرامو نه ځان نه ده بند کړی، تا د حرامو نه ځان نه ده ساتلی. لیکن زما او ستا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه کومه طریقه ده؟ زما او ستا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کومه طریقه ده؟ زما او ستا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مخدوش مال نه ځان ساتي، د هغې مال نه ځان ساتي چې کومې کې خدشه ده هلکه دا حرام ده. یو ځل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ته چا یو مال راړو، مال، او پاغې باندې تقریبا یا پی یا نور د خوراک شی پاغې پیسو باندې اغستی او یو غلامو. نو هغه یې راوړل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک
د هغې نه یوه نوړۍ وخوړه او بیا یې هغه غلام ورته وی صیب دا خو د پلاني مال چې هغه وی داسې خلق دي چې هغوی د غیبو خبرونه بیانوي کاهنان اوس هم باندې کاهنان شته ښه دا ته چې وله لاړ چې ورته وایي د پېښور کې اکثر ناست وي تا ته وایي دا بدله وکم دا بدله وکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من اتا کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چې کاهن لراغو هغه کس لراغو چې څوک د غیب خبرونه بیانوي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه انسان کافر شو پاغه مبارک قرآن کریم باندې چې کوم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې نازل شوی دا زموږ مسلمانان باندې وسوم لاړ شي غلطي عقیدې لري د شرکیاتو عقیدې لري او خلکو لري الګ دا کم چې پروړ باندې ناسته ده نه تاسو کې تاسو ژوند ده د 100 روپو تناسي ته بل نه پیدا ورکوي نه ته غریب سړی ته ځان لاول پیدا ورکا سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک تا غلام وی سیب دا خو پاغه مال باندې ما دا توام غستیو چې کم د غیب خبرونه بیانوي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په خوله مبارکه کې ګوته ومنډله او هغه قې کې نه قې کې دي اوبه یې وڅکلې دوباره یې قې کې بیا نه قې کې دي حتی کې چې دومره یې اوبه وڅکلې دوباره یې ارس راوویستل وروره دا زما او ستا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي زما او ستا د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت اولنی کسان دي اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم دي ما تعالی دوی پس اقتدا پکار دا چې څنګه دوی د حرام مال نه ځان ساتي دا کرنګې ما تعالی پکار دي چې د حرام مال نه ګورې ځان وساتو زما او ستا د واس کتابونه لیکي ښه بعض سړی وي ما راته وي هر کال حج کوي هر کال حج څومره مبارک عمل ده 5 وخته مونځ به کوي هر وخت به لګوي سجده الله پاک جل جلاله ته به سجده باندې پروت وي تسبیح به اړوي خو لیکن د حلال او د حرامو مسله چې راشي بیا جسې فرق نه کوي بیا جسې فرق نه کوي بیا وایي دې ته به څوک ټینګېږي دا وایي که نه وایي دې ته به څوک ټینګېږي نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته تعلیم را کړی ده چې ای زما امتی کو کله بدن دې په حرامو باندې غټ شو د حرامو غذا دې په زړه ته لاړه د حرامو غذا دې بدن ته لاړه د حرامو غذا دې خېټې ته لاړه ای امتی د جهنم اور ستا بدن سره لایق ده تو به په جهنم باندې سوځې تو به الله پاکېږي چې تا جهنم اور وسوځوي بخاری شریف کې روایت ده سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث مبارک ذکر کړی دا کم خلق چې د بدو اعمالو د وجې نه جهنم ته لاړ شي خدای پاک جل شانه دې موږ ټول له جهنم نه وساتي وروڼو موږ ټول ګورې ګناهګار یو ښه د بدو اعمالو د وجې نه جهنم ته لاړو او بیا د بدو اعمالو د سزا خوړلو نه جنت ته لاړو سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دا وی مخکینی جنتیان چې کوم مخکې لاړ دي د رستنو جنتیانو ته به جهنمیان وایي په جنت کې به ورته هم جهنمیان وایي سیسمیه دی ته به هغه خلق وایي وی دا څوک دي جنتیان به وایي دا زمونږ هغه رونه دي چې کوم د جهنم نه راغلي دي وروره ما تعالی پکار دي چې الله پاک جل جلاله نه ویریږو ښه او دا الله پاک جل جلاله یرمو پزړه کې پیدا شي والله کامیاب مسلمان بو